خبره دا نه ده چې مونږ سره وسلې ختمې دي، خبره دا نه ده چې مونږ سره وسلې ختمې دي، او خبره دا ده چې په وینه کې جذبې ختمې دي. بې غیرتي شوه مېلمانه اوس خلک کور ته بوځي، بې غیرتي شوه مېلمانه اوس خلک کور ته بوځي، او د عجب خان د بچو کلي کې اجرې ختمې دي. او دا به بهتره وي چې واخلو اجازت اوده شو، دا به بهتره وي چې واخلو اجازت اوده شو. تا سره وخت نشته او ما سره کیسې ختمې دي. وایي بې غیرتي شوه مېلمانه اوس خلک کور ته بوځي، د عجب خان د بچو کلي کې اجرې ختمې دي. دا به بهتره وي چې واخلو اجازت اوده شو. تا سره وخت نشته او ما سره کیسې ختمې دي. او نستي مې غوسه شوه دا خپلې به پې خرڅې کړمه، نستي مې غوسه شوه دا خپلې به پې خرڅې کړمه. اخبار لیکلي چې د مشر خان ګردې ختمې دي، او ستا محبت کول د اوسپنو دانې چې چل دي، او وینې مې شونډو ته راځي زموږ معدې ختمې دي. ستا محبت کول د اوسپنې دانې چې چل دي، وینې مې شونډو ته راځي زموږ معدې ختمې دي. او چې مسلمان شم نو اوس دې قسمت ته ګوره زما، زه د مکې بازار کې ګرځم مصلې ختم. چې مسلمان شم نو اوس دې قسمت ته ګوره زما، زه د مکې بازار کې ګرځم مصلې ختمې دي. او بله ګناه را باندې مه کوه کافر به شمه، الله رحیم دی خو زما سره توبې ختمې. بله ګناه را باندې مه کوه کافر به شمه، الله رحیم دی خو زما سره توبې ختمې دي. او ته د رباب نه د انا مسله مه جوړوه، سوال د رباب نه دی، په زړونو کې نغمې ختمې. او وینو یو بل خو د دیدن تنده مو نه ماتېږي، زلمیا وینو یو بل خو د دیدن تنده مو نه ماتېږي. سترګې مې لګي خو د زړونو رابطې ختمې دي. او منظر ته پاسېدو روان شو او په زړه کې وایي پوه شم مولا سره اوس نورې مسلې ختمې دي. حسیب ته څه ډالۍ کې حسیب را سره خوا کې ناست دی، او بس یو شي پسې مړ دی، دې څه ټول مړ دي، پیسو پسې الله دې ډېرې پیسې ورکړي، الله دې په بې شماره پیسې د خیر سره پیسې ډېرې خوښې دي. د سره بدبختي کی کنه هغه سره بدبختي کی. وایي حسیب صاحب ته ډالۍ کو، وایي پر رباب کې د تارونو زن کدن دی، پر رباب کې د تارونو زن کدن دی، په هر تار کې د سازونو زن کدن. تاریخي کالم ټیټ شو زلزلې ته، تاریخي کالمی ټیټ شو زلزلې ته، د زوړندو دیوالونو زنکدن دی. او د جذبو سترګې مې ګاټو کې پرتې دي، د جذبو سترګې مې ګاټو کې پرتې دي، په لیمو کې د خوبونو زنکدن دی. سندرغاړي په ساندو سرته ناست دي، د نغمې د اوازونو زنکدن دی. سندرغاړي په ساندو سرته ناست دي، د نغمې د اوازونو زنکدن دی. د ادب په فنقدر کې کبر جوړ شو، په غزل کې د لفظونو زنکدن دی. د ادب په فنقدر کې کبر جوړ شو، په غزل کې د لفظونو زنکدن دی. د پردي وطن په لارو او کوڅو کې د دې خاورې د ګلونو زنکدن دی. د پردي وطن په لارو او کوڅو کې د دې خاورې د ګلونو زنکدن دی. ډېر له درده ورته چغې وهم ناستم، په پرهر کې د دردونو زنکدن دی. نور ډوبېږي راځه دواړه ورته جاړو، د رنګینو ماښامونو زنکدن. نور ډوبېږي راځه دواړه ورته جاړو، د رنګینو ماښامونو زنکدن دی. او د زړه ورانه خاریه کې مې جانانه، د خودسر ارمانونو زنکدن دی. او د ځوانۍ ډیوه مې د ځوانۍ ډیوه دي، تته تته کېږي، په جبین د خالونو زنکدن دی. او ستا د زړه د مدینې په مضافات کې د منظر د ګناهونو زنکدن دی. ستا د زړه د مدینې په مضافات کې د منظر د ګناهونو زنکدن دی. ډېره مننه جي ډاکټر صاحب ناست دی، او دا به مناسب نه وي چې داسې پاسمه او ډاکټر صاحب ته هېڅ نه دی. ډاکټر صاحب ته به یو دروند د هغې غوندې دروند د هغې غوندې معزز کلام به یې ته ډالۍ کړم. څوک باندې پوهېږي پوهېږي چې ګنې فتوې دا کوري ته راوستی چې کافر دی، بس نه مې سره ډزو سره. او وایي سوچونو کې خدای نشته، په ذهنونو کې خدای نشته. ډاکټر صاحب ډاکټر عبدالشکور صاحب ته وایي سوچونو کې خدای نشته، په ذهنونو کې خدای نشته، د دې ډالر پرستو په خیالونو کې خدای نشته. قسم دی که روټۍ ته چا لیدلی وي دنیا کې، دا ښه ده چې د دې خلکو لاسونو کې خدای نشته. قسم دی که روټۍ ته چا لیدلی وي دنیا کې، دا ښه ده چې د دې خلکو لاسونو کې خدای نشته. لا خوب
د مست هورو دی لا ویره د دوزخ ته زمونږ د زاهدانو په منځونو کې خدای نشته چې کوم زړه کې الله وي هلته ویره وي نو خوف وي ثابته شوه د دې خلکو په زړونو کې خدای نشته چې ړوند وي د احساس نظر نه لګي جانانه هغه ته د حرم په دیوالونو کې خدای نشته لټون ورپسې غواړي د دشت خاورې بادول دي زاهده د جومات په خلوتونو کې خدای نشته ستا حسن د خدای شان دی هم د حسن د خدای نور دی دا څوک وایي چې ستا په اندامونو کې خدای نشته ستا حسن د خدای شان دی هم د حسن د خدای نور دی دا څوک وایي د حسن دا څوک وایي چې ستا په اندامونو کې خدای نشته دی وایي چې هر ښکلی شی د رب سره منسوب دی زه وایم چې یوازې په ګلونو کې خدای نشته او چې ډوب مې کړي وجدان کې په هر لور د خدای جلوي شي دا چا ویل چې رباب ستا تارونو کې خدای نشته منظر ته خو د عشق او د جنون لار کې ملاو شو مولا پوی که چې تش په کتابونو کې خدای نشته یو کلام زموږ چې څونه مینوال دی ټولو ته ډالې او خاص کر اسپندیار ته چې کوم زموږ ریګولر مینوال ورته موږ ویل چې موږ ته کال کوي موږ نه تپوس کوي ستاسو بیا زموږ هغې ته ډالې او شعیب د بونیر نه موږ ته دغه کوي چې کوم ملیشیا کې ژوند تېروي نه یې موږ ته بار بار وایي چې زموږ ته ترېنه لازمي څه ډالې کوي یار او شعیب جی السلام علیکم مینوالو چېرته چې خادبار اوسئ بلکل تاسو ته ډالۍ کومه څه نومونه دي اسپندیار او شعیب جی وایي ودرېږم خو چې ما ته حوصله راکړي څوک شته ودرېږم خو چې ما ته حوصله راکړي څوک شته د ژوند د تېرولو مشوره راکړي څوک شته په قبر د جنادې د ګلونو صادر کیدي په قبر د جنادې د ګلونو صادر کیدي چې خور ته مې صادر او لوپټه راکړي څوک شته په قبر د جنادې د ګلونو صادر کیدي او چې خور ته مې صادر او لوپټه راکړي څوک شته یو زه پکې مجبورم که نه بلم څوک مجبور شته یو زه پکې مجبورم که نه بلم څوک مجبور شته اوس ما ته ضرورت ته چې ګورده راکړي څوک شته یو زه پکې مجبورم که نه نورم څوک مجبور شته اوس ما ته ضرورت ته چې ګورده راکړي څوک شته یو باڼه د خپلو اندامونو نه راکاږم دې درد ته چې د مړو سترګو نشه راکړي څوک شته او نه بم نه یارېدلی یم او نه د دهشتګرد نه بم نه یارېدلی یم او نه د دهشتګرد نه چې ما ته هم وړه غوندې تمغه راکړي څوک شته او زه نه بم نه یارېدلی یم او نه د دهشتګرد نه چې ما ته هم وړه غوندې تمغه راکړي څوک شته جمال صاحب وایي زه پیژنم اختر سلیونی نه یم پوهېږم زه پیژنم اختر سلیونی نه یم پوهېږم خو دا ثواب چې وګټي سینه راکړي څوک شته زه پیژنم اختر سلیونی نه یم پوهېږم خو دا ثواب چې وګټي سینه راکړي څوک شته بس دا هم یو هنر دی چې وخت تیر کړي په نستۍ کې بس دا هم یو هنر دی چې وخت تیر کړي په نستۍ کې د دغه تجربې چې ډیپلومه راکړي څوک شته بس دا هم یو هنر دی چې وخت تیر کړي په نستۍ کې د دغه تجربې چې ډیپلومه راکړي څوک شته د غیرو سره جنګ دی د غیرو سره جنګ دی بیا ګټلې مانه واخلي د غیرو سره جنګ دی بیا ګټلې مانه واخلي دې جنګ ته چې د زړه د سر مورچه راکړي څوک شته د غیرو سره جنګ دی بیا ګټلې مانه واخلي دې جنګ ته چې د زړه د سر مورچه راکړي څوک شته زه خپله خوله د ډک کلي په وړاندې ورکوم خو زه خپله خوله د ډک کلي په وړاندې ورکوم خو چې ما ته د دې خولې بدل کې خوله راکړي څوک شته او د مور مې زنکدن دی شپه ده شړک باران وریږي د مور مې زنکدن دی شپه ده شړک باران وریږي منظره یوې شپې ته چې ډیوه راکړي د مور مې زنکدن دی شپه ده شړک باران وریږي منظره یوې شپې ته چې ډیوه راکړي څوک شته ډېره مننه نشته دا و امام مظهر صاحب چې تاسو اورېده د دې خواږه کلامونه ډېر زبردست ډېر د سر او د مزې نه ډک کلامونه تاسو اورېدل یقینا چې تاسو به ترې ډېره مزه اخیستې وي په تېره کې بیا امام مظهر صاحب ته ورځو او دې موږ ته تاسو ته څه ویل غواړي مننه کوم اشفاق صاحب استاسو سجاد وتی صاحب حسیب صاحب ډاکټر عبدالشکور صاحب او مجیب زلمه رضوان الله رضوان حضرت جمال صاحب نور ملګری ګمانه پاتې کیږي
دای ما ته ټوله ورځ نن راکړې ده. ډېر زیات خدمت، ډېرې زیاتې منډې، دومره مینه محبت دی ته ما په خبره کې هم وي. زه خو په یو موټر کې راغلی یم، خو دا خلوص د مینه محبت د ما سره بل موټر کې واچوئ، ځکه د ما سره په دغه ګاډي کې نه راځي. ډېر محبتونه وړم، ډېر یادګارونه وړم چې زم یقینا چې تاسو په الله باندې یقین وکړئ چې ډېر په ما زړه به ځم، خو چونکې مجبوري ده، دستور دی، روایت دي چې مېلمه یو ورځ مېلمه وي، په درېیمه ورځ مېلمه وي او په درېیمه ورځ سداسي خوا کې ناست دی او جی ها نو ډېر زیات قدر وشو، ډېر زیات مینه وشوه، محبتونه وشول. انشاءالله امید کوم چې ژوند وي او ژوند وفا وکړه، موږ به بیا راځو، بیا به کښېنو، تاسو به راځئ او دا مینه، دا روایت، دا دستور به برقرار ساتو. ډېره مهرباني چې ډېره مننه. السلام علیکم.